په اختر کې د غوښې خوړلو سره کچري تاسو وایئ چې زموږ خېټه دې هم نه خرابېږي او زموږ په خېټه باندې درد هم نه راځي او زموږ په معده باندې د بوج هم نه جوړېږي او سوی دې هم مه کوي او موږ د غوښه هم په کافي مقدار سره وخورو نو د دوو خبرو ته غوږ کېږده نو بیا به تاسو ته څه مسله ترېنه نه جوړېږي او کچري تاسو لګاتار غوښه خورئ نو تاسو ته دا مسله ترېنه بیا جوړېدی شي. نو په هغې کې د ټولو نه اول خبره دا ده کله هم چې تاسو غوښه خورئ نو په لږ مقدار سره غوښه خورئ او تاسو خیر بار بار خوړلی شي خو په لږ مقدار سره. او دویمه دا خبره ده کله هم چې تاسو غوښه خورئ نو په هغې کې تاسو لاسي ورسره خامخا استعمالوئ چې دې ته پروبایوټیک هم ویلی شي په میډیکل کې چې د دې سره د غوښې کم ډایجیشن دی کم ازمېدل دی هغه په صحیح طریقه باندې بهتروالي طرف ته ځي او د دې سره تاسو پودینه هم استعمالوئ او سالاد ورسره هم استعمالوئ چې کاربوهایډریټ هم تاسو ته ملاویږي چې د هغې سره تاسو ته فایبر مقدار هم کافي وي او کله چې تاسو ته د فایبر کافي مقدار ملاویږي نو تاسو ته قبض هم نه جوړېږي او ستاسو خېټه خرابېدو طرف ته هم نه ځي او په غوښه کې پروټین او فیټ مقدار ډېر زیات وي چې د هغې د وجې نه ستاسو معده خامخا زیات ټایم اخلي د هغې ازمېدو دپاره. نو که چیرې تاسو ورسره لاسي یا پودینه او سالاد ورسره استعمالوئ ستاسو د معدې دپاره بیا دا اسانه شي چې کومه غوښه تاسو خوړلې ده چې په هغې کې فیټس او پروټین دي د کاربوهایډریټ سره بیا هغه غوښه ازمېدل ډېر اسان شي معدې ته. که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د هغه شان انفارمیشن دپاره زموږ سره وشکې. شکریه. الله حافظ.